ښاغلي اشرف غني ته لنډ لیک. افغان ځوانانو ته نه یې پریښی خو تا پرېښودل. څو تنه خامخ له هلکان جونې او دوه مخي خلک درڅخه راټول وه. د دوی با احساسه خلکو غږ تر تا چرته در رسېده؟ تا کله په دوی غږ کړی چې داسې کیسه ده او ننګ راباندې وکړئ؟ هر څه په پټه روان و چې حالات خراب شول څادر دې په اوږه کړ او ولاړې. ګیله زموږ حق ده او که ستا چې له سقوط 1 کال وروسته غږېږې دا خبرې د هغه وخت ولې نه کولې؟ قدرمن مشره، منم ستا په مجبوریت و، خو 2 ځل دې په اساسي قانون معامله وکړه. رایه خلکو در کړې وه که ډاکټر عبدالله یو ځل دې له ولس سره مشوره نه شوه کولی چې څه وکم؟ ښاغلی غني، ستا په پاچاهۍ کې 45,000 ګلونه ځوانان قرباني کېدل، خو ستا ټوله اداره په غلا، فساد او چور بوخته وه. آن داسې اسناد هم لرم چې یو ځای کې به د ملي اردو ځوانان قرباني شول، کورنۍ به یې لالهانده ګرځي، خو ستا تش په نوم وزارتونو به ورته ویل پرواز نشته. ولسه داسې و که نه؟ قدرمن مشره، له تا مخکې ستا مهم وزیران تښتېدلي وه. حالات کنټرولول یو رهبر او مشر ته اړتیا لري. امنیتي ځواکونو ستا په امر دفاعي حالت غوره کړی و. روحي ځپل شوی و، خو بیا هم سنګر یې نه و پریښی. په ډکو سترګو یې خپله وسله کېښوده. اوس ووایه ملامت څوک دی؟ اخره کې به دا ټپه درته وکړم چې ما ویل زه به درته ژاړم جانان له کوره سترګې سرې راوړي دینه. لیکنه اسیر مشواڼی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د اسیر مشواڼي د لیکنې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.